زموږ د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن موږ تاسو ته د 12 سړی فلم کیسه بیان کوو. دا د 1940 کال کیسه ده کله چې نړۍ د دویم نړیوال جنگ له سخت حالت سره مخ وه. په همدې وخت کې د هټلر پوځ پر ناروی برید کوي او هلته خلک غلامان کوي. ګڼ ښارونه سوځول کیږي او ډیر خلک وژل کیږي. همداراز ډیر ارزښتناک ځایونه د الماني سرتیرو تر کنټرول لاندې راځي. اوس 3 کاله وروسته یعنی په 1940 کال کې د ناروی سرتیري په سکاټلند کې روزل کیږي. د هغوی روزنه د بریتانوي پوځ لخوا ترسره کیږي. دوی ته دا ورښودل کیږي چې د الماني پوځ نظامي اډې او هوایي ځواک څنګه ویجاړ کړي. له دې وروسته 12 سرتیري د عملیات سورګ لپاره غوره کیږي. دوی د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره له ټولو اړینو وسایلو سره لیږل کیږي. 3 میاشتې وروسته یوازې یو سرتیری له دې ماموریت څخه ژوندی راګرځي. پاتې 11 نور د الماني پوځ لخوا وژل کیږي. د کیسې په راتلونکي برخه کې به وینو چې دا یو سرتیری څنګه د هټلر له پوځ څخه تښتي او د خپل سفر پر مهال له کومو ستونزو سره مخ کیږي. کیسه بیا 3 میاشتې شاته ځي چیرې چې الماني سرتیري 12 سرتیري له هرې خوا کلابندوي. دوی د دوی پر کښتۍ حمله کوي او له منځه یې وړي. 11 تنه نیول کیږي خو یو سرتیری یان د یو کاڼي تر شا پټیږي. کله چې فرست پیدا کړي تښتي. الماني سرتیري د تېښتې پر مهال ویني او تعقیبوي. د دوی له ډزو څخه یو ګولۍ د یان پر پښه لګیږي چې له کبله وینه بهیږي. الماني سرتیري د هغه د پښو نښې تعقیبوي خو یان هوښیاري کوي او څو مختلفې نښې جوړوي څو هغوی تیر باسي. بالاخره په بریالیتوب سره تښتي. د ساعتونو مزل کولو وروسته ستړی او ستومانه د یو یخ سیند غاړې ته رسیږي. پوهیږي که الماني پوځیان یې ونیسي نو به یې په ډېر سخت ډول وژني. یان پرته له ځنډه یخې اوبو ته ننوځي او د سیند بلې غاړې ته د تلو هڅه کوي. الماني پوځیان د فلیر ټوپک او مشیلونو په وسیله یې لټون کوي خو کومه نښه نه مومي. جنرال فکر کوي چې یان به د یخې اوبو له امله مړ شوی وي ځکه چې په دومره یخ چاپیریال کې ژوندي پاتې کېدل ناشوني دي. په همدې حال کې یو لوړ پوړی افسر د نیول شویو سرتیرو پوښتنې ته راځي. کله چې اوري چې یو سرتیری ورک دی نو له جنرال څخه پوښتنه کوي. جنرال ورته وایي چې یان په یخ سیند کې ډوب شوی وي خو کرک پر دې باور نه کوي. د خپلې شکمنې اندازې د تایید لپاره کرک پخپله یخې اوبو ته ننوځي. 20 دقیقې ژوندی پاتې کیږي نو دا خبره ورته یقیني کیږي چې یان ژوندی دی. په بل اړخ کې یان د ځایي خلکو په مرسته روغ رمټ کیږي او خپل سفر ته دوام ورکوي. د یخ وهلو غرونو او سړو بادونو له امله دا سفر لا ستونزمن کیږي. بالاخره د یوې بوډۍ میرمنې کور ته رسیږي. کله چې بوډۍ پوهیږي چې یان د ناروی سرتیری دی نو مرسته ورسره کوي. زخمونه یې تړي او د یو داسې کس پته ورکوي چې کولی شي له ده سره مرسته وکړي. یان د بوډۍ له مرستې مننه کوي او له الماني پوځیانو د تېښتې هڅه کوي. د اوږده سفر وروسته نوموړي په دې پته یو کور پیدا کوي چیرې چې یو میړه میرمن او د دوی لور اوسیږي. یان د دوی سره خپله کیسه شریکه کوي. ښځه ورته وایي چې د هغې نرسه ملګرې ورته ویلي چې نیول شوي سرتیري ډېر زیات شکنجه شوي او نور ملګري وژل شوي دي. دا خبره د یان لپاره ډېره دردونکې وي. د خپلو ملګرو د مرګ له امله سخت غمجن کیږي. خو ژمنه کوي چې د الماني پوځ له منګولو څخه تښتي. دی پرېکړه کوي چې سویډن ته لاړ شي ځکه چې هلته الماني پوځیان نشي رسېدی. د کورنۍ کوچنۍ لور ورته نقشه ورکوي او لاره ورته ښیي. بل پلو کرک د 12 سړي د نه موندلو له امله سخت غوسه کیږي. بالاخره نیول شوي ناروی سرتیري اعداموي. بیا خپل مشر ته راپور ورکوي او وایي چې هر ځای تلاشي کړي خو 12 سرتیری پیدا نه کړ. دی مشوره ورکوي چې باید هټلر ته خبر ورکړي چې ټول 12 سرتیري وژل شوي دي خو کرک دا خبره نه مني. جان مینوال د یو کب نیونکي کور ته رسیږي او سویډن ته د تلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. کب نیونکي ورسره موافقه کوي او په خپله کښتۍ کې اخلي. هغه چې د اوسني وضعیت په اړه ښه معلومات لري جان ته خبرداری ورکوي چې د کرک څخه ځان وساتي ځکه چې کرک لا هم د هغه په لټه کې دی. کرک هیڅکله نه پرېږدي چې یو بندي وتښتي. کب نیونکي په یوه ټاکلي ځای کې خپله کښتۍ دروي او جان ته تودې جامې خواړه او سکي ورکوي تر څو د غرونو له لارې سویډن ته لاړ شي. له بلې خوا کرک بالاخره مني چې 12 سړی مړ شوی او خپل راپور هټلر ته وړاندې کوي. جان خپل سفر د سکی پر مټ دوام ورکوي تر څو یو کلي ته رسیږي چیرې چې جرمني سرتیري میشت دي. د دې لپاره چې ونه پیژندل شي هڅه کوي پټ لاړ شي خو ناڅاپه خویږي او غورځي. لوړپوړی افسر کرک نږدې ورځي او په ملنډو سره ورته وایي چې د فکر کاوه نارویژي خلک ماهر سکی چلونکي دي.
جان چوپ پاتې کیږي او خپله لاره نیسي. خو کرک ژر پوهیږي چې دا هماغه تښتېدلی 12 سړی دی او د هغه د نیولو امر ورکوي. مګر تر دې مهاله جان لا له سیمې تښتېدلی وي. هغه تیز حرکت کوي خو یو جرمني الوتکه ویني او ډزې پرې کوي. جان د مرمیو نه ځان ژغوري خو د ډزو له امله یو لوی واورین ښویدونکی رامنځته کیږي. هغه د واورې لاندې ننوځي او ورکیږي. الوتکه بیرته ځي خو ساعتونه وروسته کله چې جان بیرته ساه اخلي ځان د واورې لاندې بند مومي. هغه د خپل کوي هوډ له امله سره له دې چې ژوبل دی او د وینې بهېدو د سترګو سوروالي او د نوکانو لویدو سره مخ دی خو بیا هم ځان د واورې نه راوباسي. له بلې خوا د کرک له راپور څخه څرګندېږي چې 12 سړی د واورې ښویدونکي کې مړ شوی. خو کرک لا هم شک لري نو خپل سرتیري سیمې ته لیږي تر څو د هغه مړی پیدا کړي. خو تر دې مهاله جان له دې ځایه وتلی وي. هلته سرتیري یوازې یو نقشه خواړه او ماتې سکي پیدا کوي. کرک د جان د پیدا کولو لپاره د ټولو نږدې کورونو د تلاشۍ امر ورکوي خو هغوی هیڅ نښې نه پیدا کوي. بل خوا جان د یخنۍ له امله سخت زیانمن شوی خو بیا هم هڅه کوي چې مخکې لاړ شي. د هغه بدن په یخ پوښل شوی خو نه تسلیمیږي. کله چې ماریوس او ګودرون هغه ویني سمدستي منډه ور وړي او هغه کور ته دننه کوي. هغوی جان ته تودې جامې ورکوي درملنه یې کوي او بیا یې په یوه خوندي ځای کې پټوي. یوه اونۍ وروسته کله چې جان بیرته جوړ شي ځان ښه احساسوي خو د هغه د پښې زخم شدید شوی چې له امله نور نشي تلای. کرک ته د جان د ژوندی پاتې کېدو باور پیدا کیږي. جرمني سرتیري د ماریوس او ګودرون څخه پوښتنې کوي خو هغوی هیڅ نه وایي. کله چې جرمنیان ځي ګودرون له خپلو ملګرو سره جان پر یو سلیج کښینوي او بل خوندي ځای ته یې وړي. په دې ځای کې جان یوازې پاتې کیږي او د وخت په تېرېدو یې ذهني وضعیت خرابېږي. هغه بد خوبونه ویني د جرمني سرتیري تصویري او کله کله ځان نڅا کوونکی ویني. یو ورځ هغه ګوري چې د هغه ګوتې تورې شوې دي او د ګانګرین ناروغي شدیده شوې. له هیچا سره د مرستې لپاره نه وي نو د زړورتیا مظاهره کوي او خپله مړه شوې ګوته د چاقو په وسیله پرې کوي. د درد له امله هغه بېهوشه کیږي. 9 ورځې وروسته ماریوس بیرته راځي او جان ته خبر ورکوي چې د تګ لاره یې موندلې. دوی جان په سلیج ږدي او د غرونو له لارې باسي. په همدې حال کې یوه جرمني الوتکه راڅرګندېږي نو دوی جان د یوه غټ ډبرې لاندې پټوي. ماریوس ورته وایي چې ډېر ژر به یو څوک راشي تر څو هغه د سرحد نه تیر کړي. خو ډېرې ورځې تیریږي او هیڅوک نه راځي. هلته ماریوس او ګودرون فکر کوي چې جان شاید سرحد ته اوښتی وي. خو بیا یو سړی راځي او وایي چې دی پیدا نه کړ. ماریوس ته شک پیدا کیږي چې ښایي جان د غلطې ډبرې لاندې پټ شوی وي. کله چې ماریوس بیرته ځي جان د واورې لاندې بند وي خو لا هم ژوندی وي. ماریوس هغه ژر باسي ګرمه شړۍ ورکوي او د ژغورلو پلان جوړوي. د څو ورځو وروسته جان ته چانس برابرېږي چې د سویډن سرحد ته واوړي. د جرمني سرتیرو د دوکې لپاره جان د یوه رینډیر سره تړل کیږي او رینډیر هغه د سویډن سرحد ته وړي. خو ناڅاپه رسۍ پرې کیږي او جان له سلیج نه غورځي. جرمني سرتیري ویني او د نیولو هڅه کوي. جان ژمنه کړې وه که ونیول شو نو د جرمني له خوا به نه مري. دی تفنګ چې راباسي خو ناڅاپه هماغه رینډیر بیرته راځي. جان ځان بیرته رینډیر ته تړي او د هوا ډز کوي چې رینډیر په تیزۍ سره سرحد ته ځي. د جرمني سرتیري ډزې کوي خو هیڅ مرمۍ جان ته نه لګي. بالاخره دی د سویډن سرحد ته رسیږي او د خپل ماموریت سره بریالی کیږي. د 3 میاشتو وروسته جان تر ډیره روغ شوی وي خو ګوتې د تل لپاره له لاسه ورکړي. د هغه مهم معلومات د جنرال لاس ته ورځي او دی د ملي اتل په توګه پیژندل کیږي. په 1945 کې جګړه پای ته رسیږي. په 1940 کال کې کرک اعدام کیږي. ماریوس واده کوي او 5 ماشومان لري. ګودرون له خپل ملګري سره خوشاله ژوند تیروي. جان د ناروې تر ټولو ستر افتخاري مډال ترلاسه کوي خو ټول کریډیټ هغو خلکو ته ورکوي چې ورسره یې مرسته کړې وه حتی رینډیر ته. ناروې ازاده کیږي او جان د خپل ژوند پاتې کلونه په آرامۍ تیروي. هغه په 1980 کال کې مړ کیږي. او دا و د 12 سړی د فلم کیسه چې پر رښتینې پیښې ولاړه ده. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.